السلام علیکم ورحمت الله. د صدر صاحب په اجازت باندې د غزل نه مخکې اوسو شعرونه دي چې ستا تصویرونو ته مې وجړل خو نه مې پرېږدي، ستا تصویرونو ته مې وجړل خو نه مې پرېږدي، د زړه دردونو ته مې وجړل خو نه مې پرېږدي. مننه. او ما ورته څو ځله وویل چې پرې مږدی بس، ما ورته څو ځله وویل چې پرې مږدی بس، د یار غمونو ته مې وجړل خو نه مې پرېږدي. مننه. ما ورته څو ځله وویل چې پرې مږدی بس، د یار غمونو ته مې وجړل خو نه مې پرېږدي. او زړو یادونو ته دې ووایه چې نه رادرومي، زړو یادونو ته دې ووایه چې نه رادرومي، زړو یادونو ته مې وجړل خو نه مې پرېږدي. مننه. مننه. زړو یادونو ته دې ووایه چې پرې مې، زړو یادونو ته دې ووایه چې نه رادرومي، زړو یادونو ته مې وجړل خو نه مې پرېږدي. شعر دی چې بیخي دردونه کوي سوی کوي خوږېږي اشنا، بیخي دردونه کوي سوی کوي خوږېږي اشنا، د زړه زخمونو ته مې وجړل خو نه مې پرېږدي. مننه. نو د غزل مطلب چې زمونږه غریبي ده گزاره کول پکار دی، زمونږه غریبي ده گزاره کول پکار دی، سکار کول پکار دی، سنسه کول پکار دی. او دا ښکلی خفه شوی دی، دا ښکلی چې رضا شي، د ښکلي لارې باره څه جرګه کول پکار دی. مننه. دا ښکلی خفه شوی دی، دا ښکلی چې رضا شي، د ښکلي لارې باره څه جرګه کول پکار دی. او که دی را سره بد کړي خیر دی، دی به نه پوهېږي، د بدو په بدل کې ماله ښه کول پکار دی. مننه. مننه. که دی را سره بد کړي خیر دی، دی به نه پوهېږي، د بدو په بدل کې ماله ښه کول پکار دی. او ښې ښکلي دي بېشکه د جانان خمارې سترګې، ښې ښکلي دي بېشکه د جانان خمارې سترګې، ښایست له یې جانانه لږ رنجه کول پکار دی. مننه. چې دا رقیب را درومي دا ښه نه کوي ریباره، چې دا رقیب را درومي دا ښه نه کوي ریباره، چې دا رقیب شمنه سلنجه کول پکار دی. مننه. او مقطع چې زړه دې ورکولو اوس کړېږه او جړېږه، چې زړه دې ورکولو اوس کړېږه او جړېږه، ساګر په هر کار کې مشوره کول پکار دی. مننه.